اولیاء او هغه نه منه. اولیاء خود خدای دوستان دي چې څوک خدای مني او دوستان نه مني خدای هم نه مني. خو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خډیر لوی سره ما ته ګوري قافله کې روانو سبق تتلو مور ورته په دې گریوان کې اشرفای ګندلې وی چې بچیا چرته تکلیف راغی دا به بیا را پانی دی او دا به بیا په خپل کار راوړ. په قافله ډاکا پرې وتا چې ډاکا پرې وتا دله چراغ ویل که سشتور سره دلته مور راته شه ګندلې ونه چې را پرایست هغه اشرفای وی منکر ولی نشوي وی ما ته مور ویلی چې سبق پسې خوځې خو چې دروغ نه وي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خداسي سره و تاسو په ایمان وای چې دروغ نه وای وای نه نه جدا شه څنګه ده او جدا ډېر اعلی ډېر ښه ډېر اعلی او کته کو توره خلق مړ کېږي دې پسه خلق مړ کېږي دا مونږ د خدای کمقلی بس ټیلر ټیلم کی. شیخ عبدالقادر جیلانی غند سړی توای عطا الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت کی خبر ہو رہی. شیخ عبدالقادر جیلانی چې د وطن نلارو سبق پسې یولس کاله پس راغې چراغ په کلی کې د کفر او د الحاد تیار جوړو د اسلام بیړۍ غر کوا یولس کاله پس بیا د چکم اسلام په خپل کلی کې راوستو وې د اسلام ډوبه بیړۍ د یولس کاله پس وېسته ده. مونږ په مشوره کړې د بډای ډوبه بیړۍ وکنه د اسلام ډوبه بیړۍ وېسته ده. بډای خو راوېسته یو غرزوله دومره لوی خبره نه ده. لوی خبره ده چې شیخ عبدالقادر جیلانی د اسلام ډوبه شوی بیړۍ بیا راوېسته. تاسو پوه شئ زما عزیزانو علماء دیوبند اولیاء نه مني زیارتونه نه مني. تاسو راشي یو مولا خو ما ته وایي چې دی وایي چې زیارت ته مزي اجرت او زیارت ته څنګه ځي. السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. دا سلام باچه چا دیره ته ورشه او بدرېږي قران به ولولې داغي په حق کې به د خدای نه مغفرت وغواړي او ځان ته هم دعا وکړي. په دې خبره پوه شئ دنه څوک انکار کولی شي. اولیاء او داسې ولی منل خو شرک دی چې چرګوټه یو ته بابا کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی دا خو شرک دی. ذکریا علیہ السلام کا اولاد ولی ورکوله او بزرگ ورکوله. ذکریا علیہ السلام خو پیغمبرونو خدای ته صلاوي چې زوی راکا خبره ده. ما ته ګورئ ستړی شم ما ته ګورئ خدای د ټول کائنات مالک دی کنه دی ټول وای ټول کائنات مالک ټول کائنات خدای ته محتاج دي او خدای هیڅ ته محتاج نه دی. پیغمبران د الله مقربین دي داغي غوندي هیڅوک نشتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ټولو انبیاء سردار دی. کم مقام چې رسول الله ته خدای ورکړي دا په خپل خدای کې هغه بل چاله نه دی ورکړي. خیال امراغی اولیاء را لاندې د ټولې دنیا اولیاء را جمع کا د صحابي د خپل خاورې ته نشي رسیدي. په دې خبره پوهیږئ کوم سترګې چې په اسلام کې یو ځلې پر رسول الله لګېدلی صحابي دی داغه د خپل خاور ته ستاد دنیا قطبان او اولیاء نشي رسیدي. اولیاء په خپل ځای کې مني پیغمبر په خپل ځای کې مني خدای په خپل ځای کې مني. دا بنه کې موږ سره بالا معنی کې یو بزرګو هغه به کنزل ډېر کول نو مریدانو به چې الله الله بابا جی نن ډېر په غوسه ده خدای سره په جنگ خدای سره په جنگ خزو ورته اعلان څه ولا یو څه چې مونږ ته نظر په بدو نشي خدای سره څوک جنگ کولای شي. دا د دې جاهلانو عقیدې څوک براشي جی دا د
پلانی بابا نوسه ده او تورجبه ده تورجبه ده کم بابا نوسه پلانی میاده خیال کوا مایدا کمیاده ده پلانی بابا نوسه ده نو زد آدم علیہ السلام نوسیم ده پیغمبر نو زما مرتبه ده نو چتا ده راشی چه زدر تا دواو تو خبری دعا خدای پاک گنجائش نه دے پریخه نحنو اقرب الیه من حبل الورید د مرای د دې شارګ نم در تډیر نږدې و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون گنجائش نشته هغه دعا چې تنه او ستا په حق کې زوکم هغه قبليږي چې تناسته وزم چې یا الله خاندازي کې ته په ایمان یې چې دا دعا به خدای قبلې دا پويږي چې دا مولا صاحب چپلاسی توپ د پاره لکه خان بیماری په دعا کې خان نه جوړه ده چې خدای جوړ وای دعا کې غټه سټه ده چې خدای زر راسم لوی پیپل ده چې خدای راو ورځي لوی سندا ده چې زر راسم لی دا دعا کې الګای تاسو په ایمان وای چې په کوم جمعات کې سړی بیمار شي او په جمعات کې आवाज مکوي چې دعا وکړي چې پلانې خدای ژوندې کې نه مولا دا وایي چې خدای دې جوړ کړي زکات چې تاسو د ملک د مليانو سره کم کرتوت کوي او کم کردارم ساتلې ده مولا بداوي چې دا بیمار دې خدای جوړ کړي د مولا خوستا په مرګ کې ګټه چې وعده درکړه هغه ورځ جمعات کې مولا نه هره تیرې په دې خار کې وګورئ چې کم کندي کې مالک کې وعده د جمعات مليان نه هره تیرې او چې مړ په کې شوی د مليانو خېټه سربي نو مولا به وایي چې تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج چې ستا قرآن شي زما کور آبادی تا ما سره لیندا سے ساتلې نو کې یو سړی بیمارو امام پختن لراغه بجلی مړوان وسیته وی چې شکر دې چې بجلی مړوا دا زما تپوس نه نور راغله دین راغله چې ختم چې نږدې نږدې کلره ده او ته خدای بندگان او ظالم قوم دا تاسو سجور کړی په جمعات کې خدای راستی کستا د کور آبادی دوا کی چې زستا امام او سلوي خپل زما کور کې غوالنګي ستا په مرګ نو زبداوم چې تا دې خدای جوړ کی الکه دومره کمکل خو بنی او به هم په ایمانی باندې یا ستا مرګ زما کور کې غوالنګش نو زبداوم او چې ته ژوندې نو انا درک درک نه لګي نو زبداوم چې دې خدای جوړ کی خدای بندگانو دا بلن علماء سره شروع کوي بے داغه د عالم خدمت کوا دور دوب کوا امداد کوا چې مرشي ادا عربو خبره چې مرشو خلاص لا دلته صاحب درې ورځې په کټونو ناشته تاسو چرشي دعا به وکړي دې تلک سوچو کې دې دعا به وکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد خبر خلاص سره اوچت شیلا شي کنه په دې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر کې تا دې مړی ته څووي یعنی مړی ته څووي ته مړی ته دوام وکړه الله اکبر الله اکبر خدای ډېر لوی دی لا اله الا الله بل څوک نشته ولله الحمد خبر خلاص تا دې مړی ته څووي دا تاسو دواګانی تاسو وايي په ایمان چې مړی په قبر کې ښکته کوي مړی تاسو پوهیږئ چې دې مړی ته څه ویل پکار دي ته دې پوهیږئ پوهیږئ واه کاکا چې دې مړی ته څه ویل پکار تاسو پوهیږئ خدای بندگان دومره نه پوهیږئ چې مړی په لحد کې کېدې سبا ورته وي هغه ورځ یو مړی شوی سنډه عمره سامنې ودرې یو داسې
مور پردو خلکو قبر ته کوزوله مور مړه درې سډاګان تمام خپلوان بلره ولاړو او پردو خلکو پاس نه ونی ولاندې قبر ته کوزک دا ایمان درکې نشته دا غیرت درکې نشته چې خزم پردي خلک قبرونو ته کوزي مړه در کراوشي مولا پسې ګرځي چې راشه مولا دا زما مړه ولمبا یعنی د خپل مړی پرده پردي سړی ته اوچته ستاپلار مړ دې تی ولې نه لمبه ستارور مړ دې تی ولې نه لمبه ستازوی مړ دې تی ولې نه لمبه مردار تی کشوا بیا ته تاسو یریږي لری ناشتي مولا ته په سنبای کې ګټا وای او شرمې دلو تاسو بنی آدم لاند आवाज وو کې چې مولای نه مني مولا خطاب باندې رنگ عذابونه په دې ملک خدای نازل کړي دي رنگ یو عذاب در باندې د مولا په شکل کې نازل عذابونه ډیر یو عذاب در باندې د مولا تراشه مړ وشو مولانا صاحب څومره کفن راوړم زار تم سلويخ کړه وای کنه وای څومره وای سلويخ کړه تو وای چې سلويخ کړه په کوم کتاب کې لیکل دي کوم ځای اوس الته غیرت نیولې کوي چې سلويخ نه راوړم لګ راوړم نو بیا په چومې نه شرمې د مولا چر اسنه چې کفن لند کی نو سلويخ راوړي مولا صاحب دا بس د پلاني جمعات مصالحه د پلاني جمعات مصالحه د پلاني جمعات مصالحه د پلاني دا غوتای دا لفافه دا کسوړې دا پلانې اتان مان هری پھیری پکې زمو کوم جوړانی م پکې زماموشي پلاني استاد د درېګه د ټوټه پلاني استاد د درېګه جنازه ولاړې و درېګه لګره مصری ته خدای په سیلاب یوړې او ظالم قوم چې تاسو به پوېږئ کړه دا ضروري ده چې ماته مسلمانې یا چولې زما جنازه نه کوم او چې پسمه کړه نور خلک ولاړې زما پسمه کو درېګم کنه خبره خاطر دی خو غوري مصلی نیکوم سخات تا خدای غرق کا ته غړای جوړه خلکو کارونه ولې خراب دي دی خو غوري الکه مړ شو کفن نشتا پیسې نشتا مړ شو ضروري نشتا ورانه سلويخ غزه پکې شتا نه پکې دیش غزه شتا نه پکې 15 غزه شتا سره مړ شو دا خپل کمیس او پرتګ خپل ساده کفن دی او بمفت قبر بوالا د کلی خلقو کني مولای جنازه نه کوله به پیسې تو ورته ودرېګا او نیت یو تړه کنور څنګه درځي سلور زل الله اکبر وایا سلام وګرځاو د مړي جنازو شو خبره خلاصه او صاحب مړ وشو مړ به په ځای پروتي ټوله شپه به سړی نه چټای بلی کی پلاني ځته چټای چې سار شي دارکان به خوشي جی پلانې مړ دې پتري بچی چل جی پلانې مړ دې سچل دې مړ دې بس کوتي ته چاوا مړ دې کنه دا غرق شو نو بیا بدنګاوي صاحب او بولې بو مې بو دا سارب بو او صاحب کړم بو ال کډر خلق تاسو په ایمان وای دا ولار خلق او ناس خلق تاسو اړم به ما خام چې څومره جنازې تاسو کړې دي تاسو دې ځکه نری غوندې درد پیدا شوی دی چې دې مړي سره به بیګاله څه چل کی وای په ایمان شوی دی نو جنازه یوم نه شوی دی مړو بیړه غر کړه زور ته ولاړ ما زمانیتم بل سی چې شکر دې چې مړ زما غالنګ شوا باقی د بخنه او نه بخنه سره دې زما څکار دې مړی ممتبا ژوندۍ ممتبا ودونه ممتبا مړی ممتبا زندگی مټوله تبا ودونه له خلق راوړی کاډونه دي سبا هو بل ډونګي دي او کړم دې چې الګولې خدای دې قرآن کې پلاني وعده تللی چې سبلای پکې چولې و چې الله زرا خلق راغلي الله زرا خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې سره چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه
کار دې سره چخوار غریب لور واده دې خیرات ته غریب راغی جیوګه ما زاتا نو دا سیملا کیونی سن منډه 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 تاسو بارې د دروازې له دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء منام اولیاء کې چرسخانه نه منم اولیاء منم اولیاء کې بنگخانه نه منم اولیاء منم اولیاء دوپړه او باجې نه منم کپ دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړه او باجې بوزي ورته غغوي کړه دیکھو وګورئ اولیاء تاسو منئ کزه منم زکه د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړه او باجې او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنګ او پکې ګلونه ورچولي او سنیاسی پکې روان کړي څه چل دی د بابا ډاله روانه او شرمې دل زاولیا نه منم څوک چې ورته قران وایي هغه نه مانی او څوک چې د اولیاء په قبرونو دوپړه او باجې راغی دا دوپړه او باجې دي چې عمر فاروق په आवाज واورېدا وګونو کې به ګوتې ورکه وی به دا आवाज چې چرته اورېدې کی ګالتم لعنت وری کالتم ننستعمل ټول کنجر خانه شوا وی سی آر تماشا دیو کا پخواخو ریډیو بیا ټلویزیون شو بیا رنگین شو بیا اوس وی سی آر نن بیانوم پخ 21,000 روپے وی سی آر ځان لا خپل اغسته غریبان چې څوک ډېر سپیره ده په 300 روپے شپه راوړي او د دنیا د لپنګ زامن ولا راکې نه او ټول شپه په کور کې کوچرګان کینولي او وی سی آر پیګو او شرمې دلو نور به پڅ شرمې گئی لمنه خم په سټ کې ټومبلې دي ارسم باد وهین نور به پڅ شرمې دروازه کړکای نه خوا دي زنانه دي او په بیٹک کې دی وی سی آر لا لپنګان او لچګان راوستي او شرمې دلو نور به پڅ شرمې حکومت ٹی وی سٹیشن په صدر کې جوړ کړو افتتاح ہے مونږ هم تلی اوس جشن خیبر لګېدلې ده میټینګونه پکېږي چې محفل قرات پکې کو و شرمې دلو جشن خیبر خو دمخانه ده نو تاسو به محفل قرات پکې څنګه کو دار شي ابتدا تاسو په قران کوي کله شراب دکان جوړ شي قران پکې ختم کوي کله دمتو بیم پکې قران وایي و شرمې دلو په جشن خیبر کې د قران څخه کار دا اسلام دا دی چې په دې ملک راغی کې دا را روان دی ای وزیر تلل د قبایل ته چیرونو کې اسلام آغاز قبایل نه وکي نو قبایلم زغپله قبایلی مخو ارمان دی نو هغه ته چې وا قربان دې شو قربان تاسو فکر وکړئ اسلام آغاز قبایل نه وکي چې وا قربان دې زور پسې واره مل تاسو هغه شرمېدلی نه چې پوخ سړکم په کلی کې جوړ شو او څو وخت تاسو ولیدو نو چې ورکو باسو کېره جمعه تا قربان یې باسو کېره جمعه تا قربان شرمېدل تاسو هغه نه د اسلام آغاز به د قبایلو نه کیږي یعنی تر اوسه پورې د اسلام آغاز اډو شوی نه دی نو زما عزیزانو خفه نشئ مونږ خو وای ما پتا پسې د سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نام ننګړې
اس اثر دے پسنگین خاطر نشو کہ ہر سو میں مسلے در پسے لنگڑے تپ عشقی علما دروغ جل بولا تپ عشقی علما دروغ جل بولا کیو بل ہم حسما غند ملنگڑے دادے سوک تر سنگ ناستی نپویگم چه خبر در رحمان سرپ جنگڑے مونږ خو تاسو د پاره جامع رنگ کړی دي او در تراوتی عزیزانو علماء دیوبند بیداغه خلق دی تاریخ وګورئ ټول عمر د دین د پاره پس قربانه صرف نه کړی زمون کمرونه چې د ذاتی مفادو د پاره څه وای خدای دې ورته هدایت وکړي اغاغي چې څه وای مونږ لا ما څه وینا چل راځي هو نه زما جب سره زیب نه کوي زم تو تیر آزما او هم جگر آزما تو تیر آزما او هم جگر آزما نو زما عزیزانو نن جلسه تاسو ډېر سکون سره واوریدا او ډېر په شوق ولاړم یې ناستم یې یخنیب دا ما سره هیڅ نشته سوا د دینا چې خدای دې تاسو ټولو ته اجر عظیم دی او زما عزیزان دا زمون ملک دی علما پاکستان په دین آباد غواړي